او زکات به په خاصو مسلمانانو نارینه او زنانه فرض دی. کم نارینه او کم زنانه چې هغه عاقل وي، لیونی نه او بالغ وي، نابالغه نه، ماشوم نه او خدای په عادت نصاب راولي. نصاب د سپینو زرو هغه 2.50 تولې چاندي ده. په خبره سپینو زرو پیسې وي. دا مولیان ځکه کتابونه کې او دغه مسلې کې سپینو زرو او د سرو زرو خپل وزن و 1.5 تولې سره زرې یا 2.50 تولې سپین زر. اوس خو سره زر او سپین زر د هغې کرنسي نشته. اوس خو پاکستاني روپۍ او ډالر دی او پونډ دی او افغانۍ ده او ریال دی او درهم دی او کویتي دینار او لیبین دینار او دا پلانکې د اردن ریال، نو مختلفې پیسې دي او د بنګلادیش ټکې او د هندوستان روپۍ او پاکستاني روپۍ همدغه ورته وایي. دغه نو لیره میره دا نومونه دي. دا د هغې هغه یو رسید دی، دې ته مروجه پیسې وایي. دا د سپینو په ځای ودرېږي. نو چې 2.50 تولې سپین زر یا د هغې قیمت به سره دې زمانه کې وي. نو زما خو نن یاد نه دي، ما خو خیال نه و د نصاب ته چې تقریبا 1500 روپۍ د سپینو زرو توله کې نو 2.50 تولې دا د دې نه به راشي تقریبا 52,000 او چې 52,000 او بیا ورسره داسې نیم یو ځای کې تقریبا 80,000 څه کم 80,000 روپۍ چې سړي وي یا د سره تجارت ساماني چې په نیت د خرڅولو باندې والي تجارت دا خلک چې دا چینی او ګوړه او کپړه او دا کاروبار کې موبایل او دوايانې دا ټول د خرڅولو په نیت لري. کوم شی چې د خرڅولو په نیت والي دا علم او خرڅوم به که نه بل دی ورکوم، دې ته تجارت وایي. لکه سړی پلاټ والي یا کورونه اخلي یا ګاډي اخلي، بس ګاډي اخلم او چې ګټه راشي که نن راله که سبا راله هفته پس میاشت پس خرڅوم به ځان دپاره نه اغوښتي چې کرۍ به پرې ګټم، ځان دپاره نه اغوښتي چې دا بس او دا موټر به په کرۍ چلوم، بلکې خرڅ دی او دروري ګرځي را ګرځي به برابرۍ وخوري خرڅ یې کړي. دې ته تجارت مال وایي. که د خوراک څښاک شي وي، که د سورلی شي وي، که جامې وي، که دوایانې وي، که شګی، که سیمټې، که خښتی، که چونۍ، که دغه شان هر څه د سرې خاورې او خړې خاورې دا ټول دا د سیمټ دا ټول د تجارت مال دی. بس چې کال تېر شي د دې ټول سټاک معلوم به کړي. نو په 100 روپو کې 2.5 روپۍ زکات دی 2.5%. څونه د الله کرم دی. دا خدای پاک وایي چې 2.5% ځان ته پرېږده او 97.5% د الله په لار کې ورکړه. نو تاسو سر پزولی شو چې نه مسلمان خو د الله مسلمان خو د ایمان دی چې زما ځان او زما د مال دا ټول د الله دی او مال الله را کړی دی. او چې د مور نه پیدا کېدم یو 50 روپو لوټ او 10 لوټ ما سره نه دی پیشان. دغه شان توقه پیدا شم بربند خرخند ناسونه ته او د قیامت پر ورځ هم د ځمکې نه روزو بربند خرخند ناسونه ته وروستو به الله پاک خلکو ته جامې ورکړي. داسې به بربند دي لکه مړې چې یو بل ته به نشي کتلی. نو دا به هر څه نه نو بس چا را کړ مګر الله را دا ټوپۍ چا را کړي دي، دا جامې چا را کړي دي، بیبیانې او کورونه او اولاد او دکان چا را کړی دی، دا پټې چا را کړی دی، دا زرغونه چا وکړه تا خو ټریکټر وګرځو او ګوټ دې وکړو او دا ځمکه دې بسته کړه خو د دې دا کچه تیغه د دې سختې ځمکې نه کم څوک راوباسي. قرآن شریف کې راځي اتزرعون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. د دې دانې نه دا تیغه دا تاسو راوباسئ که موږ یې راوباسو؟ جواب الله پاک یې راوباسي. دا تاسو نه دا څاروي غوا بچي څنګه کېږي او دا ګډې تاسو کولی شي جوړولی شي د مور ګېډه کې به یې څنګه جوړئ؟ قرآن شریف کې راځي ولم يروا انا جعلنا لكم انعاما ولم يروا انا خلقنا لهم انعاما. دا وګورئ دا څاروي ګډې او چیلې او دا چرګان او دا غویان او دا اوښان او دا رنګارنګ څاروي دا چا پیدا کړي؟ الله پاک پیدا کړي. ولم يروا انا خلقنا لهم انعاما فهم لها مالکون. څاروي موږ پیدا کړو تاسو لم درکړ. مالک حقیقي خو الله دی، خو خدای ته او ما ته مالک وایي. فهم لها مالکون. دا چې څاروي مې چاله ورکړ او دا حیوانات د دې تاسو ما مالکان کړئ. الله پیدا کړم او ملک هم عارضي دي نو خدای پاک را کړي دي، خو یو څو ورځې تا ته وایي دومره پکې ورکړه. په 100 کې 2.5 روپۍ ورکړه، 100 لکه 2.5 لکه غریب له ورکړه. نو دې سره به ستا مال پاک هم شي. نو پاک مال کې برکت وي که نه؟
او دې سره وستا د ګناهونو نه پاک شي نو دې کې روحاني پاکوالی د مال به هم دې پاک شي او پاک مال سره سړی نه تباه کېږي او چې مال پاک نه خیره نه دې سره سړی تباه کېږي او برکت هم پکې نه حرام مال کې برکت نه قرآن شریف کې راځي یمحق الله الربا خدای پاک سودی مال ختمي برکت یې ختمي او انجام یې خرابي ويربي الصدقات او خدای پاک صدقات ډېرې صدقې سره ستا د مال چې زکات ورکړي دا مال ستا خطرناک نه دی او که ورته نه کو نو دنیا کې هم خطرناک پیسې وانه دی خو په هسپتال لګي هلکه ما خو ډېر شی ګټلی وي یو مریض باندې ونه ولګې دی هغه مقدمه د 10 کاله وشو روان یم سر کونه نه معلوم هلته لګي دی خو یو بله لانجه ده بله کې دنه پیسې لاړې پتا جرم راغی پتا سزا راله بل ځای کې دنه ځمکه چا نیولې ده روغه جوړه شوه څه دنه هغې واخېستې څه دنه عدالت او څه دنه دغه شان خلکو او څه په مرضونو او څه نورو پریشانو کې ولګي او بس هغه پیسو هلکه ما خو ډېرې ګټلې څه ته جوړه نه شوه دا بې برکتي ده که نه په یو شکل کې وځي الله دې مونږ پاک ساتي او چې کله د الله برکت وي نو په لږ څه که به دې کار کېږي بس کارونه به دې کېږي که پیسې دي په 50 کروړه به څه وکړي چې پانډی او 500 خري دي ستا هر څه برابر دي ډوډۍ وخوړه چې وخوړه جامې او کور برابر روان دی هر څه خورې څکې جامې اچې نو بس دی د هغه برکت وایي او په زکات باندې مال هم نه ختمېږي ما نه حضور پاک فرمایي سړی وي جوړې مات به 9 لکه ورکړې په کروړ کې که نه ته په دې نه کوي دا ستن مې چې با برکت دی دا د هغې سلو نه ښه دي لاکو نه چې برکت پکې نه او دغه شان ستا د تبعي سبب دی او دا مه وایي دا مال ما ګټلی زه دکان کوم ډېر هوښیار یم ما وګټو نه دا دکان دا کاروبار دا زمینداري دا تجارت دا سوداګري دا منډې ترنډې دا دهقاني دا ټول ذریعه د آمدن ده آمدن پکې خدای پاک اچي یو عالم دی د کتابونو دکان یو دی لاهور کې نو هغه وی بس دکان کوم نو یو ځل دیو مو تیز باران چې چترې هم کار نه کوم او په دې سړک باندې هغه اوبه هم راشي تیز باران کې سړی سړک نه بل غاړې د دوکاندار له تلې پشي بیا به والو سات چې شم ما یاره باران هم دی ګاټ څه کوي چې کتاب یو دیني کتاب څوک کوي او چې ضرورت نه پیسې اول خو دې نه سوار اخلي او دغه شان چینی او سګرټ او داسې څیزونه خلک پرې هر وخت پیسې او دیني کتابونه داسې یو دې ته داسې زائد پرزخ کاری چې ته پیسې پاتې شو چې ته دینی پروګرام یا ځای ته لاړ زه وربکو په دې یو 500 روپۍ سر کتاب نه نه فضایل اعمال نه نه کې پیسې سیوله دي نه پیژني او نور څیزونه پیژني دا ټي وی لرکه را بل راوړه دا موبایل بدل که بل والا دا ټوکرۍ بدله که بله دا ټول په دې پیږي هر سړی خو د دین کتاب او دا خو داسې یو دغه ایکسپایر شان شیخ کاري که چېته نه دي نو ډوخ په دې پیسې نه ورکوي ډېر خلک او نو بس هغه وایي دیني کتابونه په دې باران کې څوک کاڼي بیا مې وی یاره چې کسب دی که نه دا دوکان خو ماله پیسې نه راکوي وکاک ماله خو الله پاک راکوي دا خدای رسول حکم دی مزدوري کوه او دا دوکان ذریعه ده پیسې په خدای ورکوي دا الله ورکوي الله سره خدای وی ما یې راشه ته هغه دوکان کوله وکړه که باران یې خدای راکوي او چې یې خواست لاړ شم څوک هم نو دومره تیز باران او چترۍ کار نه کوي دکان مې کولو کو خو څوک نو تلاوت مې راواغېست قرآن شریف چې تلاوت مې کولو کوم لا ما سبق نو شروع کړی پاڼې مې واړولې یو کس را روان دی باران کوټې اچولی دی بل کس هغه یو ما هغه کتابونه چې نور کله چا تپوس هم نه کړو بعضې کتابونه خلک الي د سبقونو کې پکارېږي او بعضې داسې ایکسټرا پراتي داسې چټکا کې ډېره موده پس راشي یو وایي ما له به دا راکې لږه لوی لیسټ یې جوړ کړه بل هم دا مخکې زمانه سودا وکړه باران دی هغه چترۍ هم نیولې او کوټونه یې مچولي د باران دوکان مخه ډکه شوه لږ سات کې چې زما نور کله څومره وټک وم په هغه باران کې وټک پوره شو ما دا الله راولي که سړی خو داسې ناست دی ته پته نشته چې زما به څومره کال معلومېږي دا چې دا خدای پاک راولي را به شي او سودا به نه کوي نو سړی چې ایمان مضبوطي دا الله پاک ورکوي دا موږ له خدای پاک راکړي دي قسم دی که د خدای او د رسول په حکم پسې لاړو نو انجام به م ښي کنې که داسې سړی پیسې جمع کوي او خزانې ډېرې او شمېري او چې دا به ټول عمر پیسې مې او زه به ټول عمر یم ټول عمر نه دا پیسې شته او نه به تی هر څه به لاړ شي همدغه مال همدغه خزانې د دې نه به د اور تختې جوړې شي او په دې مخ او په دې تندي او په دې شا بدله لګولي شي والذین یکنزون الذهب والفضه دا مو چې زکات مې ورنکړه بس دا خیر دی
اولګه د دې پیسو نه به تعالی خدای پاک او دا خزانه چې زکات نه ورکړي دې ته کنز وایي نو دا به خدای پاک په اور باندې ګرم کړي د دنیا اور بل شان دی او د آخرت اور او یا چنده ګرم دی او د دنیا اور په فایر بریګیډ باندې مړ کېږي او په شګې پې ور واچي مړ کېږي خلک باټي راوړي اوبه پې اچوي او د دوزخ اور نه په فایر بریګیډ مړ کېږي او نه په دې مړ کېږي نو دغه اور باندې به دا ګرم ولا ينفقون فی سبیل د خدای په لار کې نه لګوي فبشرهم بعذاب خدای د قار غصې په وجه وایي دې ته زیری ورکړه د یو عذاب درناک فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم او دې ته به وایي دا مال به ورته وایي مال به ورته خبرې کوي دا ډالرې او د افغانۍ او د پاکستانۍ به ورته وایي انا کنزک وانا مالک او لکه چې جمع کول او خدای دې هېر کړو چې چا درکړی د هغه ذات ته معلومولې نو هغه دې هېر کړی انا کنزک وانا مالک او د ماران به ترې جوړ شي او په دې دغه کې به اچولي ولا په دې مړی کې خدای پاک مال ډېر خطرناک شی دی مال چې یو کمره کې وي هغې کې سړی نه خوب کولی شي نه هغې کې کېناستی شي که ډېر بهادر وي څو پورې چې هغه مړ کړی نه یا تختولی نه نو دا مار به ډېر لاسونه به تړلي هغه مار به داسې راځي او دا وښکې کې به له خوله واچي او کاږه غاښونه چې راکاږي د غوږه پورې به لوشتی او دې به دا چغې وایي د خلاصولو درک به نه خبرې به مو ته کوي چې هغه مال نه خو مار جوړ شو که او بیا به له دا وښکې او مخې ته تاویږي بیا دا بیا به له خوله دې خوا کې دا په دې دا چغو او په دې تکلیف به تېرېږي سړی چې مال ورکړي هغه تباهۍ د آخرت نه بچ کېږي او دنیا کې د بې برکتۍ نه بچ کېږي او دته خدای پاک مشکلات هم مخې نه هغه بوځي او سخاوت پکې پیدا کېږي د خلکو سره محبت پیدا کېږي او ډېروالی په خپله زکات ډېروالي ته وایي زکات سره مال ډېرېږي زکات پاکوالي ته وایي مال پاکېږي او چې نه ورکوي نو داسې خراب صفات پر کې پیدا شي چې سر کونه به دې نه معلوم بعضې کسان په دې کې زکات ورکوي د خپل مال او څه خلک رمضان کې ورکوي لکه عرب شو شریعت خو د زکات دپاره او د وجوب دپاره څه ټیم نه دی مقرر کړی به چې سړی مالدار شي او د نصاب خاوند شي او په هغه پیسو او هغه سامان د تجارت باندې چې کله پوره شي نصاب ته یو کال پې تېر شي د سپومۍ که هغه روژه میاشت کې مال راغلي او که رجب کې او که محرم کې نو چې کال پوره شي نو بیا پې میاشت بیا پې زکات ادا کول په ده فرض شي شریعت ورته ټیم نه دی مقرر کړی بس چې سړی کله مالدار شو د هغې نه تاریخ شروع شي نو په کال په میاشت کې کله مال ډېر شي او کله کم شي خو مکمل ختم شوی نه نو بس هماغه تاریخ بیا رواني که دې نور کاروبارونه شروع کړي د یو کاروبار سره نور یا ولا پیسې په میراث کې رالی یا چېرته یو بل شي کې وګټلې نو د زکات تاریخ نه بدلېږي همدا سړی دی به هم هغه میاشت کې د هغه نوي مالونه چې کال اخر کې یا میاشت کې کاروبارونه یې ډېر شو او پیسې الله ډېرې ورکړي نو دی به زکات ټول په یو ځل ورکړي هماغه نصاب یې دی دا چې تجارت مالي او پیسې وي البته د ګډو اوښانو او د هغې نصابونه هغه به جدا وي خو هغه عام دی وطن کې کم دی زکات دا د اسلام دریم اهم رکن دی د 15 ارکان د اسلام دی یعنی 15 ستنې دي عملا یو خدای چې سړی شهادت د لا اله الا الله اقرار وکړي په خوله ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زه ګواهی کوم او د زړه سره دا وایم چې د الله نه علاوه بل لایق د عبادت او معبود بل نشته یو الله منم صرف هغه معبود منم او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتونی او حق پیغمبر دی په دې باندې ایمان توحید هم مني او نبوت او د دې اقرار کوي دا اقرار عملي رکن دی او د دې نه پس به د باندې 15 وخته مونځ فرض شي چې دی عاقل بالغ وي او چې ماشوم یې نو د تربیت دپاره مور او پلار به ورته وایي مونځ کوه بچې د 15 کالو کې به ورته مونځ ښیي ماشوم ته او د 6 کالو او چې د 7 کالو شي نو په مانځه به لور ودرئ او زوی به ودرئ دا ما تېره جمعه نه مخکې ویلو وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها تاسو خپل اهل بچو ته وایي او اهل ښځې ته وایي او اهل لاندې کشرانو ته وایي ما تحت دې ټولو ته به تاسو د مونځ وینا او حکم کوئ خو په خپله به هم کې
داسې نه چې خپله د خپې غزولې دي واصطبر علیها او په خپله استبار وایي پابندۍ ته او په خپله به مونځ ودروئ پابندي به یې کوئ بس دغه شان په مالدارانو باندې زکات فرض دی مونځ خو یو بدني عبادت دی او په غریب او په مالدار او په نارینه او زنانو او په ټولو باندې فرض دی که مشري که کشري زکات خلق ورکوي نو زکات دپاره یو سره او سپین او پیسې او تجارت دا ټول یو ګروپ دی دویم څاروي دي د هغې عام مسلې خلکو ته کم راځي او دریم زکات د پټو